نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړی تازه لاندو مهمو خبرونو ته. طالبان وايي پنجشیر کې په ډلهیزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه ردوو. طالبانو په پنجشیر کې په ډلهیزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پنجشیر تر نیولو وروسته چاته زیان نه دی رسولی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو غړیو په پنجشیر کې له خلکو سره بېلابېلې مرستې هم کړې دي. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې وه چې طالبان په پنجشیر کې په ډلهیزه توګه خلک وژلي دي. د بشري حقوقو ځینې مدافعین هم مخکې طالبان تورن کړي وو چې په پنجشیر کې یو شمېر خلک وژلي دي. پنجشیر د افغانستان وروستی ولایت و چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغی. د مقاومت جبهې ویاند علي مسیم نظري په خپل ټویټر ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د دوی کسان لا هم د پنجشیر په ګڼو لوړو درو او مرتفع سیمو کې موجود دي او جګړه کوي. بل لور ته هند وایي 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستان نه انتقال شوي وو ضبط شول. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستان نه انتقال شوي وو د هند په یوه لویدیځ بندر کې کشف او ضبط شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2 میلیارډ 900 میلیونه ډالر اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور 2 تنه هندیان نیول شوي دي. د هند د ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ DRI د دوشنبې په ورځ ویلي په اصل کې د مخدره مواد له افغانستان نه بار او د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات ته رسول شوي وو. د ایجنسۍ ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي چې په احمد آباد، ډیلی، چنای او د ګجرات په مدوي کې د دې قضیې څخه راوروسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پېژندل کېږي چې 80 تر 90% هیروین تولیدوي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان السود ویلي چې هیواد یې تر اوسه پورې د اسلامي امارات له موقت حکومت سره اړیکې نه لري. فیصل له انډیا ټوډې سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی لا تر اوسه د اسلامي امارت سره اړیکې نه لري خو د دغې ډلې له لوري د جوړ شوي حکومت په رسمیت پېژندلو ته به منتظر پاتې شي. لیدونکو له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.